السلام علیکم. او ستړي مشه وکیل خان یم د امریکا فلوریډا ریاست میامي ښار دی او کور باندې کار روان دی نو بلاکونه جوړ کړی دی. تاسو ته ما په ورجینیا کې په واشنگټن ډي سي کې نیوجرسي کې او نیویارک کې کورونه ښودلي کوم چې د لرګو نه جوړېږي خو دلته د کنکریټو نه کور جوړېږي. زه څو ګورم چې دننه ورشم که دننه لاړ نه شم که نه هغه میږ اوس کوم ځای کې وي کسان لګیا دي کار کوي او دی ما ته چې تا سره ځمه ما ورته زما 2 منټه لګي کنټراکټر او ټیکهدار را روان دی په ټیکې ورکړی دی که نه نو دا ورته غوږ کېږي ټول کور چې کوم دی دغه نه جوړېږي دغه کې بس بل څه جوړېږي کلازټ به وي که نه ما ته دننه نه شي تللی سیفټي فرسټ د حفاظت به دې کوي خپله Can I go this way? اوکې په پوڼو ورخېږي وینې هلته خو په ورجینیا کې په نیویارک کې او دغه طرفونو ته ټول کار چې کوم دی نو سړي له هغه د لرګو نه وي او دا ټول بس لکه زمونږ کلي وطن په شان دی چې کوم څنګه په پاکستان او افغانستان او یا په سویلي ایشیا کې څنګه کورونه جوړېږي نو دا هم هغه شانتي دي. نو ما چې دروغ یم کار روان دی له خیره سره میخونه دي ماتې په دې حال کې ته نه شي تللی ګوره او هغه چې کوم دی نو ټوپۍ مچو دا کس ته درخیم دا پکې کمرې دي او بیا پکې سپلټینګ شوی دی که نه د بار نه دس وی دې خوا به راشم دا ورته ووینئ تاسو وینئ څومره په طریقه باندې کار روان دی او د لرګو کورونه که ویډیو چا نه وي کتلي هغه اواز هم پکې نشته چې پردو کې چت ته خیجو که نه هغه کیسه پکې نشته دی او دغلته کې چې کوم دی نو زه رالم. تھینک یو سو مچ مای فرینډ ګراسیس تھینک یو زما چې کوم دی نو یاد راکړو او ډېر لوی کور دی لکه How big is this house? How many square feet? Is around 5,000. 15,000 square feet کور دی که نه اوکې او بس دې کې دا لرګي او دا پلسترې ملسترې پکې نه شي دا پکې بیا پکې لاره کوو که نه دې به پکې کوي مونږ یې پکې نه کوو نو زه ترې راوځم او هغه ته وګوره که نه دوی چې کار وکړي نو صفایي هم بیا ډېر خیال ساتي. هلته خو مونږ چې کوم دی نو ګډرې ورته وایي که څه شی ورته وایي ګډرې ورته وایي که څه شي هغه لرګي روړو هغه ته ولګو لانټر اچولی شوی دی ټوله. تھینک یو سو مچ مای فرینډ که نه او بس داسې به وځو زه چې ځو راځئ ملګرو تاسو به هم یاد ساتئ تاسو ته به زه څه ښایم او دلته ورته ټرک یې ورته ولاړ دی او دا چې کوم دی تا ته هغه ټوپۍ ولیده دلته دا کسان لګیا دي چې کوم دی نو سریه رالر کوي دا شینونه چې کوم دغه ته لګېدلي وو هغې ته ټول رالر کړو او دې طرف ته چې کوم دی چې تاسو راشئ تھینک یو مای فرینډ که نه دا وګورئ دې کې دا چت یې تازه اچولی دی نو بس دغه کیسه ده او زه چې ځو راځئ زه ګاډي ته وګوره ښه اچھا ورته وګوره دا مزې په ښار کې دي قسم دی بس او دا کورونه چې جوړ شي دا خو ډېر دنګ دی او دلته چې کوم دی دا کورونه تاسو به وایئ چې ولې یو خو دې پیسې ډېرې زیاتې راځي دلته خلک مالداره خلک کورونه اخلي لکه زموږ تاسو په شان داسې تیز نور دی وسوځولم سم یې وسوځولم داسې یې کړم چې تپوس یې مه کوئ دلته یو پلاټ هم د خاص لپاره لګېدلی که چا سره پیسې میسي نو وابېخلو درله که نه ځان لیول کې په خپله واخلئ نمبر یې به لیکلی نور کار هم روان دی دلته کې غوږ کېده دې ځای کې دا کار هم روان دی او نمبر یې ښه په نقشه باندې جوړېږي ښه دې چې څنګه نقشه ښودلې هغه شانتې جوړېږي نن سبا خو هلته خیر کړي وطن کې هلته ویډیو سرویلنس هم کېږي دا چې جوړ شي بیا داسې ورته وګورئ تماشه ورته وکړئ اوف اوس وځېدم داسې شومه دا خبره هغه طرف ته هم کورونه روان دي او یو پلاټ خرڅېږي دا ورته ګراج دی دا د دروازه لګي دي کې ګاډي خلک پارک کوي وینې دا د ګاډو دی بیا بره چې کوم دی نو ورته ریلینګ او ګریلینګ او پلانې دا ګاډي سامان ته ټولون ته وګورئ دا اوس ټول شیزونه دي او دا لګیا دی چې کوم دی چمن وبکي چمن هم لګولی دی که نه چمن مخکې نه لګېدلی دی ورسره خوا کې میامي ایرپورټ دی هوایي ډګر دی او دې خوا به راشو ما ګاډي مې ډېر لرې ودرولې دغه ځای کې ما ملګري چې کوم دی هلته کېږي دا پلاټ چې کوم دی د خرڅ لپاره لګېدلی دی قیمت یې معلومه وه نو بس ځان لی واخلې وین وډ والا لګولی دی شاته پکې د لرګي کور هم شته لکه ما خو دا خیال نو اوف اوس وځېدم یار دا سوري ته شمه ګاډی مې هم دنه ونه وي او زما هغه ملګري کوم ځای کې دي دا یې ته کال هم کوم چې چته لړله خورم تاسو کوم ځای کې لاړه هلته کې ځم درلم ما ته مغه ونه کړو زه خو د نه دې خوا رالم زه بس دغه ځای کې ما کوم ځای کې چې کنسټرکشن روان و مونږ دغه خبره چې کوم دی نو کلي وطن مې خبره و چې کورونه څنګه جوړي ها څنګه خپل طرف ته ستاسو طرف ته درشم ما ته به ورکولو اوکې زه درالم صحیح ده اوکې ته چې کوم ځای کې یې زه درالم اوکې السلام علیکم ښه بس ما ملګري سره خبرې کولې هغې تللي دي کور ته زمونږ کور هم دې ځای کې نږدې دی که نه چېرته چې مونږ پاتې کېږو خیر مونږ په کرایه کور نیولی دی یو 14 ورځو دپاره م نیولی تقریبا زما سره خیال دی په $14,000 باندې نو 14 کرایهګانې هم دومره ګرانې دي ښه د 14 ورځو دپاره $14,000 باندې مونږ کور نیولی دی نو سوچ کوه او بیا ورپسې خوراک او څښاک او دا چې ور واچوم تقریبا خبره او تګ راتګ نو بس دا چې ور واچوې ټول دغه $10,000 ته خبره رسي دا پکې هم دی دغه یو نو بس ځو به ورو ورو به ورځو
الله دې رحم وکړي د خیره دې وي بس ښه ګرمي ده داسې اور ورېږي ته به وایې چې سړی پکوې مخته مخته لګېدلي دي او ځای مزې کوې چرچې کوې بس مې چې کور ته دروخیم او زمونږ کور دا دی شاده اول درته کور هم دروخیم ښه دا دی دا داسې به لوړ شو خورم هم هغه دی که نه مونږ دې وخت کې په نوکرۍ باندې ډیوټۍ باندې هم یو که نه نو پټ پټ ګرځو چې بوس مو نه ویني بوس را سره خوا کې کور دی هغه بیا کیسې کوي لانجه جوړه نه کړو زمونږ دا کور دی دا مونږ نیولی دی دلته کې او ځای چې ځو کور هم کولو کو ځای السلام علیکم الله پامان